د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. یو نامه د افغان جنوب پر زده کړو بندیز غمیزه ګڼلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یا یو نامه د زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغان جنوب په اړه ژوره خواشیني او اندېښنه څرګنده کړې چې لا هم د تعلیم له اساسي حق څخه محرومي دي. یو نامه نن جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي نږدې 4 کاله کېږي د طالبانو حکومت له 12 کلونو پورته افغان جونې ښوونځیو ته له تللو منع کړي دي. خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې دغه بندیز دایمي نه دی او هڅه کوي چې د نجونو د تعلیم لپاره زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې د یو څارنوال له لوري د دوی پر مشر مولوي هبت الله خونزاده او د سترې محکمې پر رئیس عبدالحکیم حقانی لګول شوي تورونه بې بنسټه یاد کړي او هغه یې دوه ګونی چلن او سیاسي هڅول شوې موضوع بللې ده. یاد وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه څارنوال له لوري د جرمونو د نړیوالې محکمې ته د طالبانو د مشر د نیولو غوښتنلیک سپارل غندلي دي. اعلامیې زیاته کړې چې دغه نړیواله محکمه دې د بشري حقونو په اړه خپل تفسیر پر نړۍ نه تحمیلوي. تیره ورځ د جرمونو نړیوالې محکمې و څارنوال کریم خان دغه محکمې ته د طالبانو د مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو د حکم غوښتنلیک وړاندې کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزي د بدن ښکلا ورزشکار علي رضا اساهي مړینه لویه ضایعه بللې ده. هغه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اساهي په خپلو کوښښونو او هڅو د بدن ښکلا اتلولي ترلاسه کړې وه چې د مړینې له امله یې کورنۍ او دوستانو ته تسلیت وایم. د هیواد د بدن ښکلا ورزشکار علي رضا اساهي پرون پنجشنبه په کابل کې د زړه حملې له امله ومړ. نوموړی 2 ځلې د نړیوالې اتلولۍ ګټونکی شوی و او افغانستان ته یې بریا راوړې وه. د طالبانو حکومت او ازبک چارواکو د اوسپنې پټۍ له لارې د سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت د اوسپنیزې کرښې مرستیال مولوي محمد اسحاق صاحبزاده د ازبکستان هیواد په رسمي بلنه د دې هیواد له اوسپنیزې پټۍ د ادارې له رهبري هیئت او د ترانسپورټ له وزیر سره کتلي دي. په لیدنه کې د هرتان مزار شریف د اوسپنیزې کرښې له لارې د سوداګریزو انتقالاتو او صادراتو د زیاتوالي، د افغان ترانس پروژې د عملي چارو د پیل کېدو او د دوه اړخیزو ریلي همکاریو د پراختیا په هکله خبرې شوې دي. یاد سفر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا او دوام لپاره ترسره شوی دی. د بریتانیا حکومت افغانستان کې د ماینونو پاکولو پروګرام سره 3 میلیونه پونډه مرسته کړې ده. د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه پیسې د هالو ټرست په نوم هغه سازمان ته ځانګړې کړي چې په افغانستان کې د ناچاو د توکو پاکولو برخه کې کار کوي. د بریتانیا بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه پیسې د هالو ټرست سازمان سره مرسته کوي چې د راتلونکي 2016 کال د مارچ میاشتې پورې افغانستان کې د ماینونو پاکولو برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. د راپورونو له مخې تیر 2023 میلادي کال کې د ناچاو د توکو له امله په هیواد کې 130 تنه مړه او 330 نور ټپیان شوي دي. تیر کال افغانستان کې د سیلابونو له امله 110 ښوونځي زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 2023 زیږدیز کال پر مهال افغانستان کې د سیلابونو له امله 110 ښوونځیو ته زیان اوښتی او یا هم ویجاړ شوي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. یا د ادارې د اقلیمي بدلونونو څخه د افغان زده کوونکو خوندیتوب او دوی ته د یو خوندي ښوونیز چاپیریال رامنځته کېدو لپاره د پانګونې غوښتنه کړې ده. د یونیسف په وینا په 2023 میلادي کال کې د نړۍ په 15 هیوادونو کې لږ تر لږه 242 میلیونه زده کوونکي د اقلیمي بدلونونو له کبله له زده کړو څخه بې برخې شوي وو. انګلند له نورو هیوادونو غوښتي چې کابل کې خپلې سفارتخونې پرانیزي. د ناروې د کډوالو شورا رئیس یان انګلند کابل ته خپل سفر په ترڅ کې له نورو هیوادونو غوښتي چې په کابل کې خپلې سفارتخونې پرانیزي. نوموړي په افغانستان کې کډوالو ته د سرپناه، اوبو، روغتیا، ساتنې، د معیشت د ملاتړ، د خوراکي توکو د خوندیتوب او دغه راز د هلکانو نجونو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند 4 ځله سفرونه کړي چې موخه یې د هیوادوالو لپاره د مرستو زیاتول دي. چین په افغانستان کې د خپل اتباع وژل کېدل غندلي او د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د چین بهرنیو چارو وزارت ویان د ماونینګ د افغانستان په شمال کې د داعش لخوا
د یو چینایي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې له طالبانو څخه د څېړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د یاد برید عاملون ته باید سزا ورکړل شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په یو بیان کې ویلي چینایي لوري سمدستي خپل اعتراضونه افغان لوري ته سپارلي او د پیښې د بشپړې څېړنې او عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. دا پیښه له تېرې سې شنبې په ورځ د افغانستان په شمال تخار ولایت کې رامنځته شوې وه. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دغه چینایي وګړي پلان درلود چې د چینایي دفتر د مسؤلینو او د طالبانو له امنیتي چارواکو سره له همغږۍ پرته له خپل ژباړن سره یو نامعلوم ځای ته ولاړ شي چې له یادې پیښې سره مخ شو. دا په هیواد کې پر چینایي وګړو دوهم برید دی چې ترسره کیږي. د افغانانو د لیږد مرستندویه ادارې د ټرمپ وروستۍ پریکړه تېروتنه ګڼلې ده. د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د لیږد مرستندویه ادارې مشر شانوانګ ډایور دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال پروګرام ځنډول تېروتنه بللې ده. هغه د ټرمپ له ادارې غوښتي چې دغه پریکړه بیرته واخلي او له سره پرې غور وکړي. ډونالډ ټرمپ د نوې دورې په پیل سره د یو حکم له مخې امریکا ته د افغانانو انتقال پروګرام ځنډولی چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د زرګونو افغانانو برخلیک نامعلوم پرېښی دی. د راپورونو له مخې اوس مهال څه باندې 10,000 افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ بهیر بشپړ شوی په تمه پاتې دي. جان راډکلیف د CIA مشر وټاکل شو. د متحده ایالاتو سنا مجلس د پنجشنبې په ورځ جان راډکلیف ته د CIA د رئیس په توګه د تایید رایه ورکړه. نوموړی د ټرمپ په لومړۍ دوره کې د ملي استخباراتو رئیس و. جان راډکلیف ویلي چې د روسیې او چین په ګډون د مخالفینو سره د مقابلې لپاره د مصنوعي استخباراتو په څیر د ټکنالوژۍ کارولو په اړه به کار وکړي. د نوموړي په وینا متحده ایالات دې ته اړتیا لري چې خپل استخباراتي ظرفیتونه لوړ کړي او همدارنګه د امریکایانو د مدني حقوقو ساتنه تضمین کړي. نوموړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته تر ټولو نږدې او باوري کس ګڼل کیږي. یونیسف ویلي چې په غزه کې له 14,500 څخه زیات ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف راپور ورکړی چې د غزې جګړې په ترڅ کې له 14,500 څخه ډیر ماشومان وژل شوي دي. د یونیسف اجراییه رئیس کاترین راسل ویلي چې شاوخوا 680,000 ماشومان ښوونځیو ته د تګ توان نه لري او د غزې 88 سلنه ښوونځي له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن جمعه د جنوري 23 د زده کړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 میلادي کال د یو ورځنیو سیالیو د غوره وړتیا ښودونکو لوبغاړو 11 کسیز نوملړ خپور کړی دی چې 3 افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. په اعلان شوي لوبډله کې د افغانستان لخوا رحمان الله ګوربز، عظمت الله عمرزی او الله محمد غضنفر اخیستل شوي دي. دغه راز په دې لوبډله کې 4 سریلانکایي، 3 پاکستاني او یو د ویسټ انډیز لوبغاړی شامل شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو پر اساس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تیر زیږدیز کال کې په یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو کې غوره لاسته راوړنې درلودلې. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا د دې مهال لنډ خبرونه تر بیا ښې چارې.